अस्सलामुअलैकुम मलगरू د वर्ल्ड कप یعنی نړیوال جام ټرافي به خلاته خيږي چې دا ټرافي و پاکستان او افغانستان ته کله راوړل کیږي د نه علاوه روان ورلد کپ پاکستان ګټلې شي دی په باره کې هم ډیره غټه داوا شوې ده ملګرو څنګه تاسو پته لرئ چې سکهال به نړیوال جام ورلد کپ په انډیا کې تر سره کیږي نو فري ورلد کپ باندې انډیا کرکټ بورډ ډیره خرچه کړې ده د انډیا کرکټ بورډ دا فیصله کړې ده چې د ورلد کپ د ټرافي به خلاته خېجول کیږي او په ورلد کپ کې چې څومره هم کوالیفایر ټیمونه دي شریکت کوي په ورلد کپ کې دا ټرافي به د هیوادونو ته وړل کیږي او دا سیده ټرافي به نور هیوادونو ته هم وړل کیږي د ورلد کپ د ټرافي 15 هیوادونو ته وړل کیږي چې فار هیواد کې 15 ورځې د ټرافي ساریږي پاکستان ته به د ورلد کپ د ټرافي د اگست د میاشتې په 10 تاریخ باندې راوړل کیږي چې 15 ورځې به د ټرافي په پاکستان کې پرتاوي د ورلد کپ د ټرافي 15 ورځې په قزاق سټیډیم لاهور کې پرتاوي په 14 اگست باندې ولا ټرافي د پاکستان نه بیا افغانستان ته وړل کیږي چې دا ټرافي 15 ورځې په افغانستان کې هم پرتاوي د ورلد کپ د ټرافي به استرالیا ساوث افریقا انګلند نیوزیلند بنگلاديش پاکستان افغانستان آیرلند داسې نورو هیوادونو ته وړل کیږي د اکتوبر په میاشت کې بیرته را ټرافي انډیا ته راوړل کیږي په احمد آباد کرکټ سټیډیم کې به خوده کیږي د ورلد کپ د ټرافي تقریبا د 15 هیوادونو ټور کوي بیا چې کومه لوبډله د ورلد کپ فائنل میچ وګټي نو دا ټرافي به هغه هیواد ته وړل کیږي الله دې وکړي چې د ورلد کپ د ټرافي بیرته پاکستان ته راشي یا دوباره افغانستان ته راشي چې یا پاکستان د ورلد کپ فائنل میچ وګټي یا د افغانستان د ورلد کپ فائنل میچ وګټي نو دا ټرافي به دوباره پاکستان یا افغانستان ته راشي تاسو نظر لرئ چې سکهال به نړیوال جام څوک ګټي کوم لوبډله تاسو ته مضبوط ښکاري او روان ورلد کپ پاکستان کرکټ ټیم ګټلې شي دی په باره کې هم ډېرې پیشګویانې شوې دي د استرالیا کرکټ ټیم په خواني فاست بولر بریټلی ویلي چې د ورلد کپ لپاره پاکستان کرکټ ټیم فیورټ دی او پاکستان کرکټ لوبډله کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي بریټلی دا سټیټمنټ جاری کړل چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ لپاره فیورټ دی په پاکستان کرکټ ټیم کې دا صلاحیت شته چې په ورلد کپ وګټي بریټلی ویلي چې ځکه پاکستان کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي ځکه چې پاکستان کرکټ ټیم سره د دنیا نمبر 1 فاست بولینګ اٹیک ور سره دی د نه علاوه په بیټینګ کې هم د پاکستان سره د دنیا نمبر 1 بیټر بابر اعظم هم ور سره دی ور سره محمد رضوان فخر زمان او داسې نور ډیر خلوب غالي هم ور سره دي بریټلی مزید ویل چې شاهین افریدي حارث رؤوف او نسیم شاه دا به د ورلد کپ مین فاست بولران وي بریټلی د استرالیا کرکټ ټیم په خوانه 30 ترين او فاست بولر دی بریټلی ویلي چې د روان ورلد کپ کې به زما فیورټ ټیم پاکستان وي پاکستان کولای شي چې روان ورلد کپ په انډیا کې وګټي د روان ورلد کپ نړیوال جام په حواله سره بریټلی د سټیټمنټ د بیان جاری کړو نو تاسو نظر لرئ چې روان ورلد کپ په څوک ګټي پاکستان افغانستان انډیا کم داسې ټیم د چې روان ورلد کپ وګټي تاسو په خیال د ورلد کپ لپاره کم یو مضبوط ټیم د چې ورلد کپ ګټلی شي په نظر زما سره په کمنټ کې ضروری شیر کړئ د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ میلاویږو په بلې ویډیو کې د الله پامان